السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی: من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده یوم العید. که چا د اختر په ورځ باندې دا کلمات سبحان الله وبحمده 300 واره وویلې او ثواب یې مړو تور وبخښي، نو الله جل جلاله به دا هر مړي و قبر ته سل رحمت نازل کړي، او یجعل الله تعالی فی قبره اذا مات الف نور. دغه څوک چې دا کلمات وایي چې دی مړ شي، الله جل جلاله به د ده و قبر ته سل رحمت سل نور ور نازل کړي. قبر ته چې رحمت نازل سو، بیا په قبر کې عذاب څه کوي؟ په قبر کې وحشت او بیره بیا څه کوي؟ د الله د رحمت سره بیره نسته، د الله د رحمت سره وحشت نسته، د الله د رحمت سره مینه او الفت دي. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 300 واره خپل مړو ته ورهدیه کوي، ور بخښي او خپل قربانو ته ټول امت ته. د اختر په ورځ باندې د اختر ورځ سهار سپیدې راپورته سولې، بیا تر ماښام پورې دغه ورځ ده. مکاشفة القلوب صفحه 412 باب نمبر 116 باب فی فضل العید. نو محترمینو دغه د اختر کلمه ده، وایئ چې الله دې تاسو ته اجر عظیم درکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.